बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې به موږ تاسو ته اسانه او ډېرې اهمې جملې کوو نو کلاس ته راهیره پورې وګورئ ان شاء الله دا ټولې جملې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ راځئ چې کلاس شروع کړو I am a student زه یو شاګرد یم یا زه یو طالب العلم یم کوم موږ یو کس ته وایي چې زه یو شاګرد یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am a student. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. I am a pilot. زه یو پایلټ یم. I am your friend. زه ستا ملګری یم. کوم موږ یو کس ته وایي چې زه ستا ملګری یم یا زه ستا یو دوست یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am your friend. I am worried. زه پریشانه یم یا زه خفه یم. کوم موږ یو کس ته وایي چې زه پریشانه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am worried. He is my father. هغه زما پلار دی. کوم موږ یو کس یادو چې هغه زما پلار دی نو په انګلیش کې به وایي He is my father. He is my elder brother. هغه زما مشر ورور دی. کوم موږ یو کس یادو چې دا زما مشر ورور دی نو په انګلیش کې به وایي He is my elder brother. Nadia is my little sister. Nadia زما کشره خور ده. We play together. موږ یو ځای لوبې کوو. کوم موږ یو کس ته وایي چې موږ خپل منځ کې یو ځای لوبې کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي We play together. We love each other. موږ یو بل سره مینه لرو. کوم موږ یو کس ته وایي چې موږ یو بل سره مینه لرو نو په انګلیش کې به وایي We love each other. We are in same class. مونږ په یو ټولګي کې یو. Please help me. مهرباني وکړه زما مرسته وکړه. کوم موږ یو کس ته وایي چې مهرباني وکړه ما سره مرسته وکړه یا زما مرسته وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Please help me. Thanks for your help. ستا د مرستې ډېره مننه. کوم موږ سره یو کس یو مرسته وکړي او موږ ورته بیا وایي چې ستا د مرستې ډېره مننه نو په انګلیش کې به ورته وایي Thanks for your help. What is the problem? څه ستونزه ده. کوم موږ یو کس ته وایي چې څه ستونزه ده یا څه مسله ده نو په انګلیش کې به ورته وایي What is the problem? I don't know. ما ته پته نشته. کوم موږ یو کس ته وایي چې ما ته پته نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي I don't know. Don't mind. په زړه مه اخله. کوم موږ یو کس ته وایي چې دا خبره په زړه مه اخله نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't mind. I have no fear. ما ته هیڅ یاره نشته. کوم موږ یو کس ته وایي چې ما ته هیڅ یاره نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي I have no fear. No need. څه ضرورت نشته. کوم موږ یو کس ته وایي چې څه ضرورت نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي No need. He is a trustful man. هغه یو اعتماد والا سړی دی. کوم موږ یو کس ته وایي یو بل کس باره کې ورته خبره کوو چې هغه ډېر د اعتماد والا سړی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي He is a trustful man. He is married. هغه واده کړی. کوم موږ یو کس یادو چې هغه واده کړی نو په انګلیش کې به وایي He is married. I do not ask. زه پوښتنه نه کوم. I am dead tired. زه ډېر زیات ستړی یم. کوم موږ یو کس ته وایي چې زه ډېر زیات ستړی یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am dead tired. The room should be clean. دا کوټه صفا پکار ده. کوم موږ یو کس ته وایي چې دا کوټه صفا پکار ده نو په انګلیش کې به ورته وایي The room should be clean. Let's have a chat. زه چې ګپ ولګو. کوم موږ یو کس ته وایي زه چې ګپ ولګو نو په انګلیش کې به ورته وایي Let's have a chat. I came straight here. زه نیغ دلته راغلم. کوم موږ یو کس ته وایي چې زه نیغ دلته راغلم نو په انګلیش کې به ورته وایي I came straight here. This is a dreadful thing. دا ډېره ویریدونکې خبره ده. کوم موږ یو کس ته وایي چې دا ډېره ویریدونکې خبره ده نو په انګلیش کې به ورته وایي This is a dreadful thing.
I am feeling sleepy. ما ته خوب راځي. که موږ یو کس ته وایي چې ما ته خوب راځي نو په انګلیش کې به ورته وایي I am feeling sleepy. I cannot wait any longer now. زه نور انتظار نشم کولی. که موږ یو کس ته وایي چې زه نور انتظار نشم کولی نو په انګلیش کې به ورته وایي I cannot wait any longer now. Got it. پوهه شوي. که موږ یو کس ته وایي چې ته پوهه شوي نو په انګلیش کې به ورته وایي got it. I have shifted from the old place. زه هغه زوړ ځای نه تللی یم یا تللی یم. که موږ یو کس ته وایي چې زه د هغه زوړ ځای نه تللی یم نو په انګلیش کې به وایي I have shifted from the old place. He behaved very rudely. هغه ډېر بد چلن کوي. که موږ یو کس یادو چې هغه ډېر بد چلن کوي نو په انګلیش کې به وایي He behaved very rudely. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې تاسو ته موږ ډېرې اسانې او ډېرې مهمې جملې وکړې. امید کوم چې دا جملې به تاسو ټولې په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو د انګلیسۍ د زده کولو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه.